د پښتو ژورنال قدرمنو کتونکو تاسو ته په سلامونه هرکلی وایم. یو ځل بیا تاسو د پښتو بل توری چې عبارت دی له ت څخه در پېژنم. ت همدغسې لیکل کېږي لکه ب. اساسي چوکاټ یې داسې دی لکه ب، خو ب ته دلته ټکی ورکول کېږي، ت ته دلته دوه غبرګ ټکي ورکول کېږي. ت ته څنګه ورکول کېږي شملې؟ دوه غبرګ ټکي ورکول کېږي. توت توت میوه به تاسو ټولو خوړلی وي که نه؟ توت به خامخا خوړلی وي. په اوړي په موسم کې پیدا کېږي. تور توت وي، سپین وي، سره وي. نو توت داسې لیکل کېږي. ت توت، دا توت دی، دا توت دی، دا توت دی، دا توتي. ځینې خلک وایي چې د توتانو د توت جمع توتان دي. نه پوهېږم چې ولې، خو تاسو کولی شئ چې هم ووایئ چې دا توت دی، دا توت دی او دا توتان دي. زه پاخه توت خورم. موږ تاسو باید هر وخت پاخه میوې وخورو. پاخه مڼې، پاخه توت، پاخه هر څه چې پاخه وي هغه باید وخورو. اومه باید ونه خوړل شي. د توت توری په دغه کې لیدل کېږي لکه توت. په دغه کلمو یا ویونو کې لیدل کېږي لکه کتاب او لکه توپ. توپ خو پېژنئ که نه؟ د فوټبال توپ، د والیبال توپ. همدارنګه که د ت سره داسې دا کلمه وویشو، تجزیه یې کړو. د ت سره اوپ زیات کړو. اوپ زیات کړو. چای ترې جوړېږي؟ دغه نه جوړېږي توپ. که د ت سره وت زیات کړو، وت څه شی ترې جوړېږي؟ توت ترې جوړېږي. او که د ت سره آر زیات کړو، آر زیات کړو ترې ورسره، څه شی ترې جوړېږي؟ تار ترې جوړېږي. تار ته په سپڼسی هم وایي. تار یا سپڼسی. شاملې راشه دلته. دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ دا توت دی. زه پاخه څه شی خوري؟ پاخه توت خورم. زه پاخه توت خورم. توتان کله کېږي؟ د اوړي په موسم کې توتان کېږي. توت، کتاب، توپ. ت واو پ چې سره یو ځای کې توپ ترې جوړېږي. ت واو ت چې جوړ کې توت ترې جوړېږي. ت الف ر چې سره یو ځای کې تار ترې جوړېږي. تار ته سپڼسی هم وایي. سپڼسی. تار ته څه وایي؟ بل شی تار ته څه وایي؟ سپڼسی هم وایي. سپڼسی هم ورته وایي. د پښتو ژورنال قدرمنو اورېدونکو، تر بیا پورې پښتو وایو، پښتو لولو، پښتو لیکو. پښتو وایو، پښتو لولو او پښتو لیکو، پښتو لولو. آفرین.